السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې ستا مسایل یې خپلې ښځې ته استوم. زه په سعودي کې یم، په مدینة المنوره کې یم. نو ښځې مې پر دا عبادت باندې ډېر شوق راغلی دی، تهجد لمانځه ته. نو بیا دا راته وایي چې څوک نسته چې ما راکښېنوي، ته زنګ راته وهه. نو بیا زه زنګ ورته وهم، وایي دا زنګ سره ډېره وبېرېږي، ډېره وبېرېږي. محترمه، الله دې په تاسو رحم وکړي. الحمدلله الحمدلله چې زموږ خبرو په مؤمنانو کې اثرات کړي دي. الله دې موږ ته هم د عمل توفیق ورباندې راکړي. د ابي مالک الاشعري رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان فی الجنة غرفا، په جنت کې کوټې دي، یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها، له د باندې د ننه معلومیږي، له د ننه د باندې معلومیږي. دومره حسینې ښایسته کوټې دي. اعاده الله، دا الله برابرې کړي دي د هغه چا دپاره چې وصلى باللیل والناس نیام، چې د شپې لمونځ کوي او انسانان بیده وي. او دغه رنګه بل روایت دی د اسماء بنت یزید رضی الله عنها څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة، فورز د قیامت به انسانان ټول الله جل جلاله ته راوپاڅول سي. فينادي مناد، یو اواز به وکړول سي، اين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، چیرې د هغه خلک چې د شپې بې له خوبه اړخونه له خوبه راویښول، ځانونه بې له خوبه راویښول، اړخونه بې له ځایه څخه راپورته کول. فیقومون وهم قلیل، راولاړ به سي هغه خلک چې د شپې تهجد کول، هغه به لږ وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فیدخلون الجنة بغیر حساب، جنت ته به بې له حسابه ولاړ سي. ثم یؤمر بسائر الناس الى الحساب، نور خلکو ته به الله جل جلاله اجازه ورکړي چې ورسې حساب وکړي. حساب بعد به څوک جنت ته ځي، څوک په دوزخ ته ځي. خو هغه څوک چې تهجد لمونځ کوي هغه به جنت ته بې حسابه ولاړ سي. نو محترمه، دا وسوسه ده، ورته پر دغه عادت قائم او دائم اوسه، بل وخت کې به خپله راکښېنې. شیطان هیڅ کله نه غواړي چې موږ عبادت ته پرېږدي. بیره یې مو وسوسې راچي، د ټلیفون په زنګ مو هم بیري. تاسو باور وکړئ، کله کله د زما ټلیفون زنګ وي، تر ډېره ویښ یم، کله تر 2 بجو، کله تر 3، کله دا نن زه پر پاو کم 4 بجې بیده سوم، خو چې دا ټلیفون زنګ راته ووایي لکه یو غر چې راباندې ایله سي، دونه وبېرېږم. شیطان هیڅ کله سړی دې ته نه پرېږدي. د شیطان مقاومت مقابله به کوو. الله جل جلاله دې تاسو ته نور هم توفیق درکړي چې هغه دغه عبادت په همیشهتوب په دوام سره وکړي. شعب الایمان د بهقي جلد 3 صفحه 119 رقم د حدیث 3244 او دغه رنګه مسند احمد جلد 5 صفحه 343 او دغه رنګه مسند ابن حبان او دغه رنګه مستدرک جلد 1 صفحه 321. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.